هغه قاری چې کله سترګه غلطه استعمال کی، هغه قاری چې کله غوږ غلط استعمال کی. بعض قاریان وایي موږ نه قرآن یریږي، وجه څه؟ خو لیکن یو وخت زما د حافظه کمزورې شوه، د دې وجه نه ضحاک ابن مخلد رحمه الله د یو لوی عالم دی، هغه وایي ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنب. هغه داسې وایي چا چې قرآن یاد کړی دی او بې هیر کی، وای د یرولو بل سبب ماته نه دی معلوم الا بذنب، مگر د ګناه په وجه باندې. کم قاری چې قرآن ازده کی او دا تیر شي، ضحاک رحمه الله وای ماته بل سبب نه دی معلوم مگر ګناه ده چې د ګناه په وجه باندې انسان نه قرآن یریږي. هغه قاری چې کله سترګه غلطه استعمال کی، هغه قاری چې کله غوږ غلط استعمال کی، هغه قاری چې کله خوله غلطه استعمال کی، هغه قاری چې کله دا ګیړه غلطه استعمال کی، حرام پې وخوري، غلط کارونه وکي، د دې قاری نه الله قرآن یری. بعضې قاریان وایي موږ نه قرآن یریږي، وجه څه؟ وجه دا چې دا ګناه وکي، د ګناه په وجه باندې د انسان نه رب العالمین قرآن یری. امام شافعي رحمه الله بهترین عالم دی، ائمه اربعو کې دا یو لوی امام دی. دا وایي زما حافظه تیزه وه، هر څه به مې یادول، خو لیکن یو وخت زما د حافظه کمزورې شوه او زرالم خپل استاذ ته وکیع ابن الجراح رحمه الله ته، هغه ته مې شکایت وکړو، شکوت الى وکیع سوء حفظي. ما خپل استاذ ته شکایت وکړو وکیع رحمه الله ته چې حافظه مې کمزورې شوې ده استاذه. وایي فارشدني الى ترک المعاصي. وایي شیخ صاحب ما ته ویلې، زما استاذ ما ته ویلې، وصیت یې ما ته دا وکړو، ما ته لاره وښودله چې ګوره ملګرې ګناهونه پرېږده، د ګناهونو په وجه باندې ستا حافظه کمزوري کېږي، د ګناه په وجه باندې تا نه الله رب العالمین علم اخلي. ځکه وجه د ذکر کړي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاص. وی علم چې دی دا د الله رڼا ده، د اله رڼا ده، او د اله رڼا او الله رب العالمین خپل رڼا ګناهګار انسان ته نه ورکوي. د امام شافعي رحمه الله قول دی چې ما ته مې خپل استاد داسې ویلې، کم یو قاری چې قرآن یاد کی یریږي، یا یو کس دی یو آیات ازده کی یریږي، یا یو ښځه ده د قرآن څه حصه زده کی یریږي، بیتا د قیامت پورې شکل دا راپاڅي، دا بړوند راپاڅي. سورۃ طه کې الله دا خبره ذکر کړې ده. الله وایي چا چې قرآن هیر کو، الله وایي زه به د قیامت پورې زړوند راپاسوم. دا بړاندې داسې خلک څوک چې قرآن زده کی، د قرآن څه حصه زده کی او بېرته یې رکي، د قرآن نه معلومیږي د سورۃ طه دغه آیت نه چې داسې انسان به د قیامت پورې زړوند دی. عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم، عطرا في الأرواح تنسم.